شیر محمد عباس ستانکزی وایي د عالمانو ترمنځ د ښو زده کړو په اړه د اندونو توپیرونه شته. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د اسلامي امارت د واک ته رسیدو د دویمې کلیزې په مناسبت له الجزیرې تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې زده کړه د نارینهو او ښځو حق دی، خو په دې اړه د اندونو توپیرونه شته دی. شیر محمد عباس ستانکزی زیاته کړې اسلامي امارت د ښځو له تعلیم سره مخالف نه دی. تعلیم د ښځو او نارینهو حق دی. نوموړي دا هم ویلي چې دوی په دوحه کې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې اجازه به ورنه کړي چې افغانستان د امریکا او یا د ګاونډ هیوادونو په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. هغه په بشپړ ټینګار په ډاګه کړي افغانستان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط بشپړ کړي او د دې وخت را رسیدلی چې نړۍ له موږ سره تعامل وکړي.